یو ورځ طالبانو دلته په وزارت د ابوبکر کې نړیوال کنفرانس زه یې ور دعوت کړم، وزیر صاحب ور دعوت کړی و چې ورغلم 10 دقیقې د هر چا وخت و مشران ټول ما ته چې 10 دقیقې وخت راکړ د اوبو په اړه د مځکو د اوبو نو 10 دقیقې ما خبرې وکړې د علم د انبات المیا باندې چې ډوډۍ وخت ایران سفیر راتللی وی غیر حماسی کجا خواندی د مصر ملنه وی د پاکستان ملنه وی چرته ملن دلته لمبر یې راکړه د خپل ټلیفون وي 6 کسانو سره ایران ته چې څومره دي تا خرچه کېږي په ټول ایران دې مونږ ګرځوو ورغلی خو نه یم طالبانو ځکه مستقل ښه یم دومره خوند یې ورکړ طالبانو علم انبات المياه نو بیا ان شاء الله که لږ وروسته وخت راغی اوبه ولې ترشیږي ولې خوږیږي دا ټول طالبانو د لمر عوامل الملاح في علم الفلاح د عبدالغني نابلسي کتاب یا طالبانو ابن وحشیه کله کله بیا یو څه خبرې به درته کوم ما ته بیا بیادبه نه وایي طالبانو بیا زه ډېرې خبرې درته کوم داسې نه ده چې اوبه نه پوهېږي طالبانو زه علم بیانوم طالبانو علما وی کله چې د دریاب څنډې ته سړي کېنی ببر او ښایسته ښایسته لکان کېنوي د دریاب څپه هغه لکانو ته ډېرې وي دا یو علمي خبر د علما د علم انبات المیا یې کوي پوهېږي که نه پوهېږي اوبه ان من شیء الا ولې نو هغه ببرو ته جپه نه ورولي هلکانو ته جپه ورولي دا علم د طالبانو دې ته علم د انبات المیا وایي طالبانو د یو ورځ په دې باندې انشاءالله که جای چېرته راغی بیا ډېر اوږد بحث درته کوم خو مقصد کار په چا کې ده الله کېښودلی په عالم علوي کې څوک ده د لمر حرارت پیدا کړي حرارت نه اوبه را پیدا سي ذخیرې ډکې سي بوټي را وسپړېږي بیا طالبانو چې دا شیان دی دا چې جوړ ده که نه اوبه هوا ارضا نه هوا د څلورو شیانو نه دی جوړ سو که نه اوبه لمر عناصر و هوا ټول د دنیا زندگی همداسې ته طالبانو تنها په انسانانو نه تنها په بوټو نه ته په معدن باندې بحث وکړه دا معدن سره طالبانو چې معدن جوړیږي د یاقوتو د زمرودو چې د علمي کیمیا موضوع ده دلته بحث وکړه دا معدن څنګه منځته راځي که دا د لمر حرارت نه وي طالبانو معدن منځته نه راځي رب العالمین الله تربیت کوونکی د عالمونو ده څنګه یې تربیتوي ډېر هم نه راخیږي بیا سوځي شیان په معدن کې معدن سوځي دا اوس دنیا کې معادن څه دي طالبانو بعضې ځوانان دي بعضې سپینګیري دي او بعضې طالبانو ځکه معدنونو باندې چې ډېر وخت دي بیا طالبانو سړی چې سپینګیري سي مړ کېږي هغوی هم خپل عمرونه دي معدن به راباسي که راونه باسي بیا وخت پې تېرېږي طالبان دا کرا کرا زړېږي داسې په خبر پوهېږي خو هغه موږ نه بیا عمر لږ ډېر په دې دې پوهېږي داسې نه چې تاسو به وایئ چې همدایي موږ ولې شپېته بیا کړه خبر خو پوهېږو فتبارك الله احسن الخالقين دې طالبانو چې علمي هیئت کې بحث وکړي سپوږمۍ د چا نه تاویږي د سیارونو سیارې د چا نه تاویږي د موږ لمر د چا نه تاویږي ساینسدانان وایي پورته نور داسې خطرناکه لمرونه دي طالبانو یې موږ لمر د هغه نه تاویږي پورته ځکه دوی نور معلومات بیا نه لري سپړلي کړي دي خلکو او که ته وایې دا زه نه منم مباحه ده دا به یاد ساتي چې ته په دې فکر ولې ټول عمر به شاته را روان وي او که دا فکر دې ونیو چې د پرمختګ فکر دی ته وګوره چې چیرې